السلام علیکم ګران هیوادوالو هیله من یم ټول راته روغ جوړ خوشحاله اوسئ زه یم بهروز میراوي ستاسو په چوپړ کې نغمې د مسافر خپرونه تاسو همدا اوس د خیبر ملي تلویزیون څخه ګورئ څنګه چې ګورئ زه نن د خیل ته راغلی یم دیره دوبۍ ته او دلته خبر شوی یم زموږ پښتانه خپل کاروبار لري دلته دوکانونه دي او نن به دلته وښیو چې پښتانه څه کاروبار کوي پونه خیل کې او په څه کارونو بوخت دي او دلته سایکل دوکان هم دي دوستان به وایي چې د سایکلو دوکان کې بیرو څه کوي رش ډېر دی نن سبا په روډونو کې ځای نشته ما یو دانه سایکل ځان ته واخلم نو خپرونه تر اخره پورې وګورئ ښایسته سندرې به تاسو ته ډالۍ کوو او ښایسته خلکو سره باید تاسو لپاره انټرویو کوو ډېره مننه ګرانو دوستانو ما چې څنګه ویلي وو نخیل کې ډېر پښتانه اوسېږي او دلته خپله کاروبار لري دوکان لري او موږ خبر شوي چې دلته زموږ د افغانیانو د قصابي دوکان هم دی په نخیل کې نو راځو دی سره به ګپشپ لګوو چې د حاجي صاحب د افغانستان د کوم ځای دی او قصابي کاروبار په اماراتو کې څنګه دی السلام علیکم حاجي صاحب جوړ بخیر جوړې خیرې کراري ده جوړ سال د ښې جوړې په خیر په خیر راغلې مننه ژوندی اوسې اواز داسې ټیټ دی بس غوښه دې خوړل نو خامخا نو کسابي لرو کسابي کې خو نو دغه غوښې خوري کسابي وایي هغه د کساب هغه ځای غوښه خوري چې هغه اول هغه مدار چې یو بېشکه نو اجازه ده زه هم راشم دلته چې دواړه کیمرې کې راشو دا کینونه دغسې په ولاړه صحیح دی حاجي صاحب ځان دوستانو ته معرفي کې د کوم ځای یاست او څو کاله کېږي ستاسو په اماراتو کې والله سلام علیکم زه د افغانستان د غزني ولایت یم او تقریبا دلته په افغانستان اماراتو کې تقریبا 6 کاله پر کېږي له خیر سره مخکې هم دا یو د کسابي کار سم شروع کړی دی دا تقریبا یو 2019 کې د کسابي کار شروع کړی دی د غزني د کوم ځای د غزني د اندړو د ولسوالۍ یم د اندړې حاجي صاحب نوم دې څه دی نوم مې رحمت الله جی د اندړو خلک خو ډېر د نانبایي کار کوي د بټۍ کار کوي نو تاسو څنګه قصابي ته لاس واچول موږ پلار مخکې په لاین کې ولو هغه کسابي درلود نو هغه ویل چې ډوډۍ دوکان چې ډېر لري موږ خپله ډېر خلک دي خالي دغه د بټۍ کار نه کوي په تړون کې دي تړونونه لري خو موږ له تړونه راوتلي ډېرو د پاکستان خلکو به ما مرني رشخن وګل چې ته افغانی نه یې ولې افغانی خو راځي ټول تړونونه جوړوي تا څنګه کسابي اخیستی ده ما زه بس موږ له هغو نه جلا یو ولا ما اول کې یقین نه کوي وایي چې حاجي صاحب وایي چې اندړې مزما چې څومره اندړ انډیوالان دي ټول بټۍ لري او ستاسو اولین اندړې چې یو بل هم دی هغوی رسټورانټ لري او تاسو هم هغه لرئ هغه نو ملا نه پېژنم څوک دغه څنګه د قصابي کارونه څنګه ښه دي الحمدلله شکر دی دوبۍ کې د 20 کاله کېږي نو څو وارې افغانستان ته تللی او راغلی والله افغانستان ته خو نه یم دونه تللی کور راسره دلې ده تللی یم تقریبا یو 6 وارې تللی یم دا څومره اوس آخري ټایم څومره وخت کېږي 2019 کې تللی یم بیا نه یم تللی 15 کاله کېږي تقریبا چې حاجي صاحب وطن ته نه ده تللی خو دا مسافر نه دی دا فیملي سره دلته فیملي سره یې دونه وطن ته خو بیا هم وطن خپل وطن وي خو بیا هم الله اوس مې کوشش ده چې خیر ولاړ سم هغه دلته سکولونه شروع سو هغه له بیرته پات سو که نه کالي مالي مې جوړ کړو تیار هغه د سکولونه شروع سو دې بیرته پاته سو ولا ډېر بس دعاګانې کوو چې وطن کې حالات ښه شي او بیرته راشي حالات ښه شي امین والله ښه دي الحمدلله اوس حالات ښه دي شکر ده او حالات اوس الحمدلله ډېر بهتر دي او ان شاء الله کوشش وکړي چې نورم دغه نه بهتر شي بېشکه ان شاء الله الله دې بهتر کړي دا راته ووایي چې څه جالبه خاطره ده 20 کاله کې چې په اماراتو کې اوسېږي یو ښه خاطره دې راته ووایه والله ښه خاطره هم الحمدلله تر اوسه پورې نه د اماراتو نه داسې مشکلات جوړ کړي الحمدلله داسې ګرځو لکه خپل وطن کې چې ګرځو د شپې د ورځې نه څوک مخ ته درېدلي نه چا مشکلات جوړ کړي دي الحمدلله ښه تیار ښه یعنې داسې فکر کوو چې خپل وطن کې بېشک او حاجي صاحب دا راته وایي چې ورځې 100 کیلو غوښه خپله خوري ولا کله نه ده اندازه کله 2 کیلو کله 3 سي کله بیا نه خوړل کېږي خو خورم یې او د غوښې ډېر شوقین یم زبردست خیبر تلویزیون کتونکو چې همدا اوس تاسو ګوري څه پیغام لري ورته بس خیبر پښتنو ته به سلام واچوم نور به ډېره مننه چې ما ته رالاست زما دکان ته راله ډېره مننه او بس ډېره مننه تاسو نه حاجي صاحب دلته یو بل څوک تا سره وو السلام علیکم حاجي صاحب جوړ بخیر خیرت تاسو ځان معرفي کړئ دوستانو زما نوم عیسی جان ده عیسی جان د کوم ځای د غزني ولایت د اندړ ولسوالۍ ماشاءالله ته هم د غزني دلته قصابي کې کار کوې هو
دا رحمت الله مې د تره زوی ده. ښه ورځ څو غوا لالی د پنجشنبې په ورځ 3-4 رالاله وو او دغسې بیا بغیر جمعې یوه په جمعه کې ووځي او پنجشنبې او جمعې په ورځ 3-4 غواوې تازه حلاله وو. او د څه شي غوښه ډېر ځي؟ د غوایي غوښه ډېر ځي او د موږي غوښه ډېر ځي. ښه ماشاءالله. قیمتي خو نه کوي؟ نه قیمتي نه کوو، انصاف باندې چلیږو. نو تاسو اندړ والا خو ډېر بټۍ کار کوي، تاسو ولې نه شروع کړی؟ موږ د بټۍ کار د موږ تر چې دلته وو له وخته په بریمه کې کسابي وه، د بټۍ کار بیخي د موږ نه زده ده نم کړی ده. اوس یې یوه بټۍ شته هغه هم کاریګرو ته په لاس کې ورکړې ده هلته په سیله کې. او د غزني خلک ډېر شوقیان دي او ښه شاعري هم کوي. یو شاعري کوي، موږ ټول وخت دلې تېر کړی. ما داسې و په یو ځای په 2003 کې راغلي یو، د ما خو فیملي هلته کور کې ده، زه خو په 5 میاشتې 6 میاشتې کې ځم. شاعري داسې شی نه لرو. وطن کې څوک ډېر یادېږي؟ وطن کې مې بچیان ډېر یادېږي، مور پلار مې یادېږي. بېشک. مور او پلار ته څه وینا لرې؟ مور پلار دا وینا لرم چې تاسې ما دعاګانې کوئ او تاسې دعا و چې موږ ناهیل تاسې دعاوې به موږ ته قبلېږي او تاسې دعا چې موږ همیشه بېشکه انشاءالله چې موږ به خپل وطن اوس جوړ شوی دی، لیک کاروبار پکې شروع شو چې بل خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن اخر خپل وطن د سره کم سي. بالکل. او آخري پیغام چې دوستان ته لرئ؟ آخري پیغام مې بس دغه د خدای په وطن کې امنیت راولي چې موږ ټول هلته ورسو خپل وطن کې د خپلو بچو له مور پلار سره ژوند وکړو. خدای دې ماته امین. او خدای دې خوار افغانستان موږ ته راجوړ کړي. دا زما پیغام دی. امین امین. حاجي صاحب ته راته شاعري سندرې د چا خوښي؟ مخکې د ادلا مکري خو کې وي ډېر خوند یې راکړه، اوس یې مه اورم. ګران دوستانو زو یو سندره اورو، سندره ګورو اورو، چېرته لاړ نه شي بېرته راځو. بیا هم ښه راغلاست ګرانو کتونکو. ډېر ښایسته سندره و، هیله مند یم چې د سندر نه مو خوند اخیستی وي. او دلته د ګاډۍ نه څوک شاعري کوي لکه زه پښتون دی. سلام علیکم. جوړ بخیر. څنګه یې ښه یې جوړ یې خیرت درته. جوړ بخیر. راځئ کته شئ راځئ چې دلته کمرې کې هم راشئ. نو څنګه چې ما ویلي و نخیل کې زموږ ډېر پښتانه دي، سپیشل افغانیان دلته ډېر دي. دا هم زموږ ورور دی. ستاسو نوم؟ زما نوم ضیاءالحق دی. ضیاءالحق د کوم ځای یې؟ زه د افغانستان یم. ماشاءالله ضیاءالحق هم د افغانستان دی. او څنګه دې وپېژندم دلته؟ ته خو موږ ډېر لیدلی او ستا خو موږ مینه ناک یو. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. او څه کاروبار کوئ؟ زه دلته د ګیسو کمپنۍ لرم. ماشاءالله. ګیسو کمپنۍ. او څنګه د ګیسو کاروبار؟ الحمدلله ښه دی، شکر دی. وطن کې کوم ځای؟ وطن کې هم د کاپیسا ولایت د تګاو. د تګاو خلک خو بیا د پارکینګ کار ډېر کوي. زما هم پارکینګونه شته دي الحمدلله. او څو کله د کېږي اماراتو کې؟ تقریبا یو 15 کاله مې کېږي. ماشاءالله. 15 کاله کې یو ښه خاطره راته ووایه. یاره ټولې ښې خاطرې دي، نو زه به تاسو ته څه ووایم. وطن کې فیملي ته دلته دی؟ وطن کې؟ نه وطن کې ده. وطن کې دی. څوک دې ډېر یادېږي په وطن کې؟ یاره په وطن کې مې فامیلي مې ټوله یادېږي. مورجان دې ډېر یادېږي، ورېندارې دې ډېر یادېږي، او ماشومان دې ډېر یادېږي. مور او پلار مې ډېر یادېږي. بېشکه. او همدا اوس چې افغانان یا زموږ پښتانه چې ستاسو څېره ګوري، ستاسو اواز د خیبر تلویزیون اوري، څه پیغام لرئ ورته؟ ټولو ته تشکري وایم، د زړه مننه ورته وایم. او ټولو ته دغه ګاډۍ کې چې ناست یې سندرې خو اورئ کله نه کله؟ هو کله نه کله اورو. د چا سندرې ډېر اورئ؟ یاره سندرې خو مختلف افغاني سندرې مختلف اورو. کومه سندر دې ډېر زده دی؟ یاره سندرې خو ما د خپله نه دي زده. شعر شاعري نه دي زده راته. یو خاطره جالب راته وایه، جالبه خاطره. جالبه خاطره خو نو څه به ووایي دې کې. نو ډېره مننه کوم لالا، ژوندی اوسئ. ډېره مننه چې موږ ته مننه چې ته دلته راغللې او زمونږ هغه دې واغسته. نو ډېره مننه تا نه. قربان دې شم، ژوندی اوسئ. دا و زموږ د تګاو ورور او ورسره ښایسته خبرې وشو. دې ته به یو ښایسته سندره ډالۍ کړو. څنګه مو خوښ؟ مننه، ژوندی اوسئ. فارسي پښتو فارسی دې زده دی؟ فارسی مې زده ده. چی میگی او بیادر در فارسی هم زده دی؟ خب در فارسی نال برام بگو. در فارسی کدام آهنگ یاد داری؟ نداریم آهنگ برادر قانون. نور نک دنگ و دیت یا خیسته سندره ډالۍ.
بیا هم ښه راغلی دوستانو، ډېر ښایسته سندره ویله. منم چې سندره مو خوند اخیستې وي او ما چې اول کې وویله چې چېرته پښتون وي بهروز او سپیشل خیبر ټي وي خیبر میډل ایسټ هغلته ځي او پیدا کوي. نو بیا هم موږ دلته هغه وکړو، تلاش مو وکړو، دلته مو یو بل پښتون پیدا کړی. لاړ به شو چې دا څوک دی، د کوم ځای دی. السلام علیکم. جوړ په خیر وره ښه جوړې شکر دی ستاسو دعا ده. شکر دی چې خیر. السلام علیکم. جوړ په خیر. شکر دی. ټیک ټاک خیر دی الحمدلله بالکل شکر دی. ماشاءالله. د کوم ځای؟ مردانو. ها دغه د مردان مې د نخیل کې پیدا کړو. مردان کې د کوم ځای؟ کاټلنګ. خیبر ټي وي خو ګورې؟ او بالکل ګورم. په خیبر ټي وي کې د ټول نه زیات څوک خوښېږي؟ بس پروګرامونه ګورو، شوګانې ګورو، مارنینګ شو ګورو، میشنو مینو شو ګورو او خیبر میډل ایسټ ګورو، دغه ګورو. او بخښنه سره چې نوم مې پوښتنه ونه کړو، ستاسو نوم؟ ابراهیم دی. څنګه دی کاروبار څنګه دی؟ ته هم راشه لاله، ته راشه، ته موبایل پرېږده، ته راشه دلته چې ځان خلاص نه کړې موږ نه. الحمدلله شکر دی ښه سور کې الحمدلله. څو کاله دې کېږي دلته؟ یاره تقریبا 10 سال مې کېږي. ماشاءالله 10 سال دې کېږي. وطن ته کله ځې او کله راځې؟ وطن ته خو زر زر ځم راځم. څوک دې ډېر یادېږي؟ بس فیملی راسه ټوله دلته ده. مور او پلار؟ پلار مې وفات شوی دی، مور راسه دلته. خدای تعالی یې وبخښي. او مورجان هم دلته دی؟ بیا خو مسافر نه یې؟ نه مسافر نه یم. بیا هم داسې یو نیم وارې چکر ته ځې؟ تقریبا 2 میاشتې بعد 45 دن بعد کلي ته ځم چکر وام. مردان کې د چکر ځای کوم ځای دی؟ ټول مردان د چکر دی. ټول مردان ښکلی دی. یعنې که زه تا سره مردان ته راشم کوم سپیشل خوراک به مردان کې موږ ته جوړوې؟ مردان کې خو چې کوم دی دغه دی پلیټري دی او سپینه غوښه ده پکې، دمپوخت. وګم یو بس دا نومونه راځه تابعدار. مننه. ته راشه لاله دلته راشه. ته د کوم ځای؟ السلام علیکم. موږ پېښور یو جي. د پېښور د کوم ځای؟ افغان کالنۍ فقیرآباد سره. افغان کالنۍ فقیرآباد سره نږدې. دا هم د پېښور د پېښور هلک خو ته نه یې؟ نه اصل مردان یو. اوسېږو پېښور کې. څو کاله دی دلته کې؟ دلته ما 8 کاله وشو. څومره؟ 8 سال. 8 سال. په پښتو کې راته وایه. 8 کاله. ایوه 8 کاله دی کېږي. څنګه دی ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ بس الحمدلله شکر دی د الله شکر دی. کلي وطن دې یادېږي؟ ولې نه یادېږي یار، مسافرۍ کې او کلی وطن به نه یادېږي. او کله ځې وطن ته بیا؟ نو بس نصیبې خبرې کال پس هم دغه شي 2 کاله پس هم ځان ته ګورو چې مخکې څه دغه لرو نو بیا زه چوټۍ باندې او چې نه یم دلته یو. بس دغه دی ولاړ دی ارباب او الحمدلله زموږ څخه دغه تېرېږي ټایم تېرېږي او ښه هر څه ښه په ټایم موږ ته میلاویږي. لکه زموږ د ډرایورانو څونه ډرایوران دي دلته څه کمپلینټ نشته زموږ د طرفې. بېشکه. که ستا اجازه واخلم د وطن د تلو بیا کومه سندره راته زمزمه کوې؟ یا سندرې خو نه راځي. ما د ستا ارباب وویله چې دا ډېر ښایسته شاعري کوي. نه سندرې نه راځي. د کیمرې ته لږ مخامخ ودرېږه. څه شي درځي؟ بس څه ټپه شه راته. ټپه مې به یا دغه پرته و چې کلیدار سړي یادېږي ډېر زیاته. نه ارباب خبره خو به منې که نه. ټپه شي څنګه دی اربابه؟ بس بالکل ټپه به ووایي درته. او ټپه نه ویل بیا چوټي یو کال نورم لیټ شو. بالکل بس خوښه مې ده. بس ټپه شو یو کال مخکې لاړ شي وطن ته بیا. نو څه تاسو ته وایي موږ له په خوله باندې اوس راځي نه. ښه شعر راته وایه. دغه هم نه راځي یار، دغه هم چېرته کړي نه دي. واده دې کړی؟ الحمدلله شکر دی. په خپله خوښه دې کړی؟ بس مور او پلار خوښه باندې م کړی. او ستا خوښه دی اوس؟ الحمدلله شکر. مور او پلار خوښه به وي سړي به خوښه نه وي. بېشکه بېشکه. دا خو ډېر ښه خبره دی. او د چا سندرې ډېر اورې؟ یاره سرداري ټکر کله ناکله ورو. او نور؟ بس نور هم داسې زیات نه دي. دغه ټکر یو سندره زمزمه شي. داسې خو راځي نه خو ډېر تا ته ښه پته ده هغه شاعري خو ډېره سخته شاعري. څه پیغام لري دوستانو ته؟ بس دوستانو ته هم دغه پیغام دی وروره چې بس خپل مور او پلار خدمت کوئ او خپل کار ښه په شوق سره کوئ او غلط کارونو نه ځان وساتئ، نشو نه ځان وساتئ او خپل حق حلاله مزدوري کوئ. بېشک. ډېره مننه. ابراهیم لالا آخري پیغام د موږ پښتنو لپاره چې همدا اوس تاسو د خیبر میډل ایسټ تلویزیون څخه ګوري. بس ټولو پښتنو ته خو زما د طرفه دا پیغام دی چې امن خوشحالي او دا چې کوم په سوشل میډیا باندې کوم سره روان دي نو چې د دې استعمال صحیح وشي. چې د یو بل پسې دا کنزل منزل او دا سپکې ردي دا نه وایو. خپلو کې رونه مینه محبت په دې باندې اوسېږو.
که دا زموږ کتونکو ته څه تحفه ولرئ شعر شاعري څه شی دغه کې به پاتې شو قرضدار شوم ابراهیم لالا زموږ نه زه یو ښایسته سندره آماده دی سندره اورو چېرته لاړ نه شئ بېرته راځو راغلی دوستانو او لیمن سندره مو خوند اخیستي وو پروګرام نه خوند اخلي انشاءالله او دلته یو دوه کسان ولاړ دي د جامو نه خو پښتون راته ښکاري نو ورسره ګورو چې دا پښتون دی که نه السلام علیکم څنګه یې ماشاءالله پښتون دی څنګه خیر دی ټیک ټاک تاسو جوړې په خیر الحمدلله تاسو څنګه یاست الحمدلله جی الحمدلله تاسو الحمدلله زه هم ښه یم ستاسو نوم سعید شاه سعید نوم مې دی شاه سعید کوم ځای زه چې مردان سره تعلق ساتم ماشاءالله د پهلوان هم ستاسو مردان دی او جی نوم د څه دی وقار حسین وقار حسین دواړه د مردان یاست نو دلته څه کاروبار کوئ ټرانسپورټ کمپنۍ هغې سره کار کوو ټرانسپورټیشن انچارج کار کوو او څنګه د کاروبار ژوند زندگی بس الحمدلله ښه ده جی کار ته دی او څه کیسې مو کوله څه مزاحم خو شوي نه یو نه جی نه د پریویسي خو نه و نه جی نه څه خاص نه بس دلته زموږ افیس هم دی ښه نو څو کاله د کېږي اماراتو کې یاره جی زموږ خو اباوټ 10 ایرز شو 10 کالونه زیات شو جی او جی او فیملی د دلته در سره دی او جی فیملی را سره ده الحمدلله نو وطن کې د څه ډېر یادېږي یاره جی د وطن خو هر څیز ډېر لکه ډېر ښه لګي په انسان باندې د دې ځای په نسبت بازار دی یادېږي غنم منم دی وطن خو سپیشلی مازدیګری چې دی نو هغه هر انسان ډېر مس کوي زموږ باندې هم ډېر ښه لګي هغه شینکۍ هغه ښځو ځایونه یا د سیند غاړې شوې داسې بېشکه هغه سړی مس کوي ډېر بالکل او تاسو د څو کاله کېږي دلته زما خو اوس د 15 اکتوبر باندې یو کال برابر شلو 15 اکتوبر باندې داسې ټایم سیف نیولی دا پهلوان ولې خفه شوی دلته څنګه یو ورځ بیخي چې کوم دی کاونټ کوو دلته کې که نه نو کلي پسې خو خفګان خو ډېر کوو کلي پسې که نه خو بس مجبوري ده داسې ده چې لکه بس کیمرې ته مخامخ که چې کلي وطن کې د انډیوالان وګوري لږ خوشحاله شي صحیح شولي بس پهلوانه واده ده کړی که نه نه واده مې نه کړی فلحال ولې بس فلحال مین یې نه جی نه بس مسایل همداسې یو پهلوان سره ما انټرویو کوله ما ویل پهلوانه د څه خورې چې داسې پهلوان شوی وایي زه مین یم ما ویل مین خلک خو ټول ډنګر وي وایي زه پکې کامیاب شوی یم لکه ته هم کامیاب یې پکې نه دغه شان څه نشته دی خو لکه بس په فیوچر کې غواړې چې چا سره چې واده کوي څنګه جینۍ وي تاسو غوندې پهلوان وي ډنګر وي ویښتان یې څرنګ وي سترګې څنګه وي څه وایي دا بس مور او پلار خوښه ده نو لکه موږ دې کې زه داسې څه نشم ویلی که نه چې مور او پلار څه ډیسایډ کړي نو بس هغه هم زموږ فیصله وي او سبق دی ویلی او سبق مې ویلی چېرته د سبق ویلی عبدالولي خان یونیورسټۍ کې پولیټیکل ساینس کې مې 14 کړی او څه وینا لرئ همدا اوس چې ستا دوستان دا ګوري که نه څه پیغام لرئ ورته پیغام خو پیغام دا دی چې خوراک وکړي غوښه زیات وخوري نه جی پیغام دا دی چې لکه دلته کې وخت ډېر ګران دی که نه یو کس په پاکستان کې ځان سیټ کولی شي نو ډېره بهتره خبره ده چې لکه دلته کې بیخي ځان مطلب دې ځای ته انټر نه شي که نه که یو کس په پاکستان کې ځان سیټ کولی شي نو ډېره بهتره خبره وي چې لکه دوبۍ ته د اماراتو سایډ ته سعودي عرب دې سایډ ته لکه خلک خو د کلي نه دا ګوري چې لکه دوی ډېر کامیاب دي او ډېر دغه دي که نه خو چې دلته راشي او دې ځای کې بیا د خپله سخته او د خپله مسافري او دا کم کلی چې ته کم یادېږي که نه نو دا ډېره ګرانه ده نو زما صرف دغه پیغام دی چې یو کس ځان سیټ کولی شي پاکستان کې که نه چې د 20,000 روپو نوکري ورته زیم چې میلاویږي نو چې دلته کې دغه نه کوي دلته کوشش نه کوي بېشکه او هغه لرې نه راته یو څوک اشاره کوي دا کالج ټایم کې ډېر ښایسته ګانې ویلې نه ګانې خو مې نه دي ویلي ما لکه الحمدلله مردان اورینټل پبلک سکول نه به زه مقابلو له تلمه کوم چې د نعت مقابله به وه یا د تلاوت مقابله به وه نو پای کې ما چې کوم دی پی اس ایم ای پرایویټ سکول منیجمنٹ اسوسییشن مردان که نه هغه ټول ما ټاپ کړی و که نه ما به هر کال ټاپ کو د 2014 نه واله 2018 پورې سر شاهد صاحب نشاد صاحب دوی ټول سره دوی ته پته ده که نه لکه ما چې څونه ایوارډز اخیستي دي هلته کې زموږ سکول کې اورینټل پبلک سکول مردان کې پراته دي که نه
نو هغې پورې چې کوم دی ما به ټوله ضلع ټاپ کوله هغې کې به ما فرست پوزیشن اخیستو نو ګانې خو نه خو دغه مطلب د سکول دپاره به مونږ دغه کولو زه یو نعت وایم حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مننه ژوندی صاحب پلوان ډېر د کمال سړی ووته پوه شوې ډېره مننه کوم او آخري پیغام که څه دوستانو ته لرې پښتنو ته سپیشل یاره جی بس چې څوک هم کم ځای کې دي زموږ یاران دوستان دي پیژنګلو دي الله دې ښه ساتي خوشحاله دې ساتي امین ډېره مننه ستاسو د وخت نه ژوندی اوسئ مننه پلوانه خوشحاله اوسئ ګران دوستانو دا سندره وګورئ بیا هم ښه راغلاست دوستانو او خپرونه ګورئ نغمې د مسافرو هیله مند یم چې تر دې دمه ستاسو باندې ښه تېر شوي دا خپرونه ورنه مو خوند اخیستی وي یو سایډ کې مې د افغانستان یو ورور ولاړ دی یو سایډ کې مې د پاکستان یو ورور ولاړ دی او ډېر خوشحاله یو چې دا دواړه ځوانان نن څنګ کې لرو السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې جوړ یې په خیر شکر دی ته ښه یې جوړ یې په خیر یې یو ما خیر ستا سال د جوړ یې په خیر نوم دې راته وایه نوم مې نعمت الله ده د کوم ځای د افغانستان زابل ولایت یم نعمت الله د زابل ولایت دی او حاجي صاحب تاسو څنګه یاست السلام علیکم جی زه خو خپله باندې د پاکستان یم او د پېښور اوسېدونکی یم چې ماشاءالله پېښور اوسېدونکی او دلته څه کوئ دلته جي ګاډی چلوم ډرایور یم څنګه د کاروبار ژوند زندگی دی الحمدلله بس هغه ټیم دی تېرېږي جی او د مسافرو ژوند خو بس امید هسې خو بیا هم د الله نه شکر وباسو چې دلته لکه ټول پښتانه که هغه د افغانستان دي که پاکستان دي ټول یو ورونه یو پښتانه دي او الحمدلله ډېره ښه زندګي تېرېږي روانه ده او څو کله دلته کېږي یاره جي دلته خو مې 18 کاله برابر شو 18 کاله ماشاءالله 18 کاله هم خو غټ عمر دی دلته تېر کړی نو بس هغه زندګي دلته لاړله تېره شوله جي که نه بس څه وکړو دغه د پښتون په قسمت کې دا مسافري ده او پېښور کې چې همدا اوس تاسو زموږ پښتانه ګوري څه پیغام ورته لرئ نو والله چې زه خو وایم که نه چې دا را روان کوم کول چې را روان دی دوی تعلیمونه وکړي او په خپل ملک باندې دا شي نو دا ډېره بهترینه خبره ده که نه ځکه چې زموږ په ملک کې تعلیم ډېر کم دی او چې تعلیم لکه وشي که نه ما دا نوی کول تعلیم وکړي او کامیاب شي نو دا ډېره یو بهترین خبره ده شل کله مخکې کله چې دوبۍ ته راغلی وئ دوبۍ همداسې بلډینګونه او روډونه همداسې سګنلونه شیان وو پکې نه جي هغه وخت کې داسې دوبۍ نه وه دوبۍ خو اوس الحمدلله لکه آباده شوله ترقي وکړله روډونه جوړ شو دا هر څه لکه یو نوی دغه جوړ شو که نه جي هغه مخکې دوبۍ خو لکه داسې نه وه او دا خو اوس هغه تبدیلي پکې راغله او هغه چینجز راغی که نه جي نو بس زمونږ ملک ته خدای آباد کړي ودرېدل امین امین هغه که افغانستان دی او که پاکستان دی دواړه دې خدای آباد کړي امین ډېر ښه خبره دی او نعمت جانه ته څو کله کېږي دلته زما تقریبا 14 کاله مې کېږي زه دلې یم ماشاءالله 14 کاله او څو کلن یې خپله خپله 15 کلن یم څه کاروبار کوې دلې د کپړې کاروبار کوم هلته افغانستان ډیوالان شاعري کې وایي دا ډېر ښایسته زمزمې کوي ولا زمزمې خو تر اوسه پورې نه دي کړې شعر شاعري زابل خلک خو شعر شاعري لازم کوي نه مې ده کړې ښه ته یې نه کوې خو نن به راته وکړې که نه نه څنګه کولی زه ښه څه راته تحفه لرې نن بس څه تحفه لرم زمزمه شعر ټوکه ټکاره بس د جاوید امرخیل په غږ کې یو سندره زمزمه کوې او زمزمه کوم ما دې د زمزمه کړه
اوس د جاوید امیرخیل سندره ما باندې زمزمه کې دې ته وایي زموږ ویور موږ دا نیسو دا ما نیسي پوه شوې د جاوید امیرخیل کومه سندره درته زمزمه کومه پوی نه ده نه پوهه ده نادانه ده هسې لیونۍ ده په ما ګرانه ده هسې لیونۍ نه ده بس نعمت لاله ډیره مننه کوم ستاسو نه حاجي صاحب تاسو نه هم ډیره مننه کوم ګران دوستانو دا و زموږ د دې اونۍ خپرونه هیله مند یم چې خپرونه مو خوند اخیستی وي اخري کې سندره وګورئ او موږ ته اجازه راکړئ د الله په امان